الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لكتاب رحيق الأزهار دا وضاحت په سلسله کې نن د الله په توفیق سره څلورم درس او ناسته ده. په آخرني درس کې مونږ مسله شروع کړې وه، آداب الدعاء، د دعا د غوښتو آداب او طریقه، او دا خبره موږ ذکر کړې وه چې د هر عبادت لپاره الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعض آداب ښوولي دي، نو چې کله سړی په دې آدابو باندې عمل وکړي نو د دعا د قبلېدو امیدونه ډېر شي. هغه آداب چې هغه د دعا دپاره ښوی شوي دي. ښه نو بعض په دې آدابو کې هغه دي چې هغه واجب دي، بعض مستحب دي. لکه بعض آداب داسې دي چې هغه تا کې نه وي نو دعا دې رسره قبلیږي نه، او بعض هغه دي چې په هغې دې عمل ونه کو نو د دعا د قبلېدو امید کم شي. بعض هغه خبرې دي چې هغه د پکې نه وي نو د هغې سره د دعا د قبلېدو امیدونه کم شي. آخرنی ادب موږ ذکر کړی و، تقریبا ماته ښکاري چې موږ څلور آداب بیان کړي. آخرنی دا بیان شوی چې دعا به په پخې ارادې سره غواړي او د الله په مشیت پورې به نه تړي چې یا الله که ستا خوښه یي جمعه دا راکړه او که خوښه دې نه یي جمعې راکوه. دا قسمه دعاګانې به د الله نه غواړي، که نه داسې نه وه. پنځم ادب او شپږم د دې دلیل یو دی نو یو بل پسې ذکر کړي دي. وایي چې پنځم ادب دا دی او طریقه د دعا د غوښتو هغه دا ده چې په وخت د دعا کولو د قبلېدو پوره یقین ساتل. په وخت د دعا کولو د قبلېدو پوره یقین ساتل. ورسره شپږم ادب دا دی دعا په پوره توجه سره کول. دوه خبرې شوې، یو چې دعا کې او دعا غواړي کم ټیم کې، هغه ټیم کې چې ستا مضبوط یقیني چې دا دعا الله قبلوي. ورسره توجه دې برابري دې خبرو ته، دې دعا ته، هله به الله سبحانه وتعالی ستا دعاګانې قبلوي. او دلیل یې پرې راوړی دی د ابوهریره رضی الله عنه روایت دی چې په هغې کې دننه د دواړه آداب راغلي. او دا روایت امام ترمذي رحمه الله راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. د الله نه دعاګانې غواړئ په داسې حال کې چې ستاسو په قبلېدو باندې یقیني. واعلموا او ځان پوه کړئ په دې خبره باندې ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. او ځان پوه کړئ په دې خبره باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې الله دعا د هغه زړه نه قبلوي چې هغه بې پروا او غافله وي. الله د غافل انسان او د بې پروا انسان دعا نه قبلوي. دې ته غوږ کولا وکړي. دا دوه مسلې دي. یو دا چې کوم ټیم کې ته دعا غواړې چې ستا یقیني چې الله یې قبلوي، او څومره چې د انسان یقیني په الله باندې دقه شان ده سره معامله کیږي. هغه مشهور حدیث دی څو پیرې موږ بیان کړی دی په صحیح مسلم کې. د الله وی انا عند ظن عبدي بي، زما بنده چې ما باندې څنګه ګمان کړي هغه شان ورسره کوم. یو سړي دغه چې ورسره میلاو شي بس دقه د هغه خبرې دي دعاګانې نه قبلېږي او زموږ نه قبلېږي او موږ بس ګناهګار او موږ او یو قبول او موږ الله ولا په رښتیا نه قبلوي. دا صحیح خبره ده. یو هغه مؤمن دی چې هغه الله تعالی سوچت کې او دای زړه کې چې الله یې قبلوي
دا اوس په الله باندې ښه ګمان دی، دې ته ښه ګمان وایي. نو چې په الله باندې ښه ګمان وکړو چې الله دعا قبلوي، الله ورله هغه شان وکړه، هغه دعا یې ورله قبوله کړه. څومره چې د یو بنده په خپل رب باندې ښه ګماني، دومره د ده د قبلېدو یقیني. څومره چې دا ګمان کمزوری، دا ښه ګمان، نو دومره یقین کمزوری د یاده ساته. ورسره دا فایده یاده کوي، یو انسان چې دعا کړه د الله نه غواړي او پوره یقیني چې الله یې قبلوي، دا یقین ولې د انسان ډېري چې الله زما دا دعا به قبلوي، د هغې یو وجه دی چې کله د دې انسان په زړه کې د الله عظمت دومره ډېري، وایي زما رب ته دا مسله څه مسله ده، خو قبلولی شي او کولی شي، دا خو وړه مسله ده د هغه د طاقت په مخ کې او د هغه د قدرت او د باچایي په مخ کې، نو هله د ده یقین زیات شي. او چې کله یو سړی خپل رب نه پېژني، نو دی به څه یقین وساتي په خپل رب باندې. د دې قسم انسان دعا قبلي، او د هغه خلک نه دي هغه تجربو والا، لکه دا تجربو والا دعاګانې هم نه قبلېږي. تجربو والا داسې چې ته ځان ستړی کړې او پیزار سوری کړې او د پیټرولو پیسې ختمې کړې او په یو پسې او بل پسې منډې وي، او بیا په اخره کې سپینه ټوپۍ واچي او جومات ته راځي. مطلب وی به ګورو راځي چیکې کا، دا چیکې کا وبه ګورو، کیدی شي مولوي صاحب به چیک کو، قرآن به وګورو، اخره کې حدیث به روالو، دا نه قبلېږي. ځکه چې انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوى. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر انسان ته هغه څه میلاوي چې څه نیت یې کړی، د نیت ته تجربو کړی، د توجه دې طرف ته نشتي. دا خو د یو آخري اختیار هغه د استعمال کو، اخرنی اختیار دسه نور څه نه و. انسانانو وشړو، مالدارانو وشړو، بچیانو ملکانانو وشړو، واسطې ماسطې ونه چلېدې، پیسو کار ونه کو، نو وروسته دی راغی. طریقه دا ده چې ته د اول نه د الله سره رابطه مضبوطه کړې سره د اسبابو د لټولو، دا طریقه ده د مسلمان. نو چې د اول نه سړي په زړه کې تجربه پرته وي، دا دعا به څه قبولی شي؟ ورسره چې زړه دې غافله نه وي، ستا پوره توجه وي چې زه دې ټیم کې عرش والا نه څه غواړم، او چې کله دې توجه دې خبرې ته چې زه دې ټیم کې د الله نه څه غواړم، نو تا کې به غریبي، عجزي، دا به په تا کې راښکاره شي، او الله دا خوښوي چې د هغه بندګي، د هغه بنده د هغه په مخ کې عجزي راښکاره کړي. دا قسمه دعاګانې الله قبله. اوس غافله زړه او یا الله ما وبخو، یا الله به ما رحم وکړي، او په دې دعا کې سوچ بل ځای ته دی، مړه نو ته بیا راشي ته زما دعاګانې نه قبلېږي. دا ستا د الله سره رابطه ده. په دعا کې دنه هم ستا توجه دعا ته نشته او نه الله ته شته. یا د منځه نه بعد زموږ د پښتانه چې د عادتي دعاګانې غواړي، هغه مخله چې څپېړه راچوي به یې سره واچي، دا دعا ده. تاسو په رښتیا ووایئ، زه به څه نه یم، ځکه وایم بیا خلک وایي دی وابي دی او دی ګستاخ دی او د نوي مسلې راوایستو، دا وایي چې د دعا نه منکر دی. زه ته دعا وواړه، خو دا دعا شتي ما ته ووایه په رښتیا چې دعا دې ته وایي. یو 10 سکنډه لاس داسې اوچتول او کله پکې دیوال ته کته او دا ګوته پکې داسې مګل او بیا هغه بل ته کته او بیا بل ته کته او بیا راپاسه، دا دعا ده. دې کې ستا توجه الله ته وه، ستا توجه دې کې د دعا د کلماتو ته وه، ستا توجه هغه مسلې ته وه کومې چې ته د الله نه غواړې. نه، دا خو دغه سړی هم مني کمې چې کوي، او که څوک یې نه مني دی باسې تکبر او د ضد او د عناد د لاسه نه مني، نو دا خو دی هم مني را سره چې دا دعا د سره څه دعا نه وه. لاسنیوي زموږ د پښتنو ده، دعا به وکړو، دعا به وکړو، دعا به او دعا دا دعا ده. تاسو یې جواب وکړئ، دا دعا ده، دعا دې ته وایي. دغه شان غلی او 15 سکنډه نه دي شوي که نه، لکه دې جملې ته به کوم سړی جوړ نه شي چې الله ته یې وبخئ، الله ته قبر عذاب نه بچ،
او بیا خوا کې دعا به بیا خوا کې ناست دعا به نو بیا چې ځي نو بیا به دغه سیسټم سټارټ شي دعا به وکړو دعا داسې سړی د الله نه دعا غواړي چې لاس لس سیکنډو له پنځو له اوچت کړي ورسره شونډې د ده ونه خوځېدې څه دعا ونه شو او مخ یې راواچو او راووتو چېرته تللی وی لکه هغه مړي دعا له تلي رښتیا وایه ته د مړي دعا له تللی وي که نه رسم او رواج دې کوو بدل دې پوره کوو دا رښتیا ووایه نو جواب هم دقه دی زه الحمدلله زه پښتن یم او په پښتنو کې یم دا نه چې زه د پښتنو نه یم خبر او په هغه خلکو کې هم نه یم چې د چا نه مې سترګه سوځي چې یاره که دا خبره مې وکړه پښتانه به څه وي هغه به څه وي الحمدلله هېڅ پروا د چا نه کو دا زموږ د پښتنو دا لاسنیوي دې کې ډېر لږ خلک په دې نیت ځي چې الله یې راله اجر راکړي دا یو تریخ حقیقت واورئ نور دقې له روان دي بدل دی د پلار لاسنیوي له راغلی و زما د رور هغه کېناستو وایي سبا له به ورسره سترګې په کم دغه بیا لګوي دا به یو سوچ دی که نه سبا له به ورسره سترګې څنګه لګوي دې سوچ باندې دی روان دی نو دی به د زړه نه دعا وغواړي چې به دې ارادې ځي د دې د مړي سره څه کار دی بعض وایي الله دې په جهنمونو وګرځي خو زموږ دغه پښتو ده که نه هلته خو کلي کې خو چې اوسېږي غم ښادي به نه کړي نو دا دعا به الله قبوله کړي بیا سړی په دې خوشحاله شي چې یاره لاسنیوي وکړي سمه ګڼه وه او خلک راتلو نو ګڼه و نو څه وایي نه تا له تسلي در کړه نه تا ته خوږې خبرې وکړې ښایسته نه ستا د مړي دپاره دعا وکړه نو ته خوشحاله ستې صرف دې ته خوشحاله چې سړی راښکاره شي زموږ د پښتانه خوشحالېږي هم دې ته چې ته صرف څه شه ورښکاره شه نه که په جنازه کې نه یې لیدلی نو بیا به دې په لاسنیوو کې بس شروع کړو ډېره ګڼه وه او ډېر خلک دا اوس دې دغه ته اورئ چې یعنې زه به کې وم یو سړی چې د ثواب دپاره لاړ شي که داسې لیدلی یم او که نه یم لیدلی زما دې سره څه کار او زما د پلار هغې له راځي او نه راځي زما ورسره څه کار دی الله دې کړي چې زما یو غم لم رانه شي خو به حیثیت د مسلمان د ده په ما باندې حق دی چې زه د ده غم له ورشم الله به ما له د هغې اجر راکړي او د زړه نه هلته دعا وغواړم چې الله وله دا مړی وبخي نو دعا الله نه قبلوي د هغه زړه دعا چې هغه غافل او بې پروا وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځکه ګوره اسی دا یو ښایسته دلیل مې الله ذهن ته راواچوي امام ترمذي دا حدیث راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یو کس دا سوال وکړو ای الدعاء اسمع ای د الله پیغمبر کومه دعا الله ډېره ښه قبلوي هغه ورته وي جوف اللیل الاخر دا چې د شپې په آخرنۍ برخه کې وغوښتی شي دا الله ډېره ښه قبلوي موږ دلته دا مسله به راشي انشاءالله پر روان درسونو کې چې دې ټیم کې دعاګانې ښه قبلېږي سوال دا دی چې ولې دلته دعا ښه قبلېږي وجه دا دی چې دې ټیم کې زړه هغه حاضر وي دغه ټیم کې د دنیا څه کار نه وي د بچو څه سوچ نه وي د ښځې څه سوچ نه وي بلکل سړی ځان له ولاړي او دعاګانې د الله نه غواړي نو زړه څه وي غافل وي زړه حاضر وي او ځکه ګوره الله پیغمبر ته څه وایي په سورة المزمل کې ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا الله ته مخکې وکنه پیغمبر وي د شپې تهجد کوه د شپې وي ته تهجد کوه نو بیا ورته الله څه وایي د شپې ودرېده چې دي که نه دې کې فایده دا ده چې زړه او جبه هغه برابر شي زړه او جبه څنګه برابرېږي یعنی جبه باندې چې ته څه وې هغه په زړه کې نو جبه او زړه برابر شي ولې جبه او زړه برابرېږي نه سوچونه اوس نه وي شپه داسې وخت دی ته یک یوازې ولاړې الله ته نو ښه په توجه سره ته چې څه وې نو په هغې ته پوهېږي او دا خو واضح ده ته ځان له ناسې د الله په کور کې لاسونه دې اوچت کړي دعا غواړي
او ته په یو ځای کې ناست یې چې سم شور شغرب دی او یو روان دی او بل روان دی او چغې او چغارې او یو سوال کې الله ته آیا د دواړو مقاماتو کې به ستا توجه یو شی نه به یو شی فرق نو د شپې دا دعا الله ولې ښه قبلی توجه پکې برابري زړه هلته څه حاضري او شریعت زموږ نه دا غواړي چې په دعاګانو کې دې زموږ زړونه هغه حاضر شي دا بس خلک به تاسو لیدلي چې کله دعا غواړي جاړي لیدلي م دي که نه م لیدلي که نه او زما په تاسو ښه ګمان انشاءالله تاسو کې هم دا صفت شي سوال دلته دا دی ولې دا سړی چې کله م الله تعالی سوچت کې دی جاړي نو جواب د هغې دا دی چې دی دومره د ده د زړه حاضري دغه ټیم کې چې د ده یعنی توجه الله ته ګوره د الله هغه لویي مخې ته راشي خپله عجزي مخې ته راشي چې یا الله زه تا ته محتاج یم یا الله زه کمزوری یم یا الله ماله دا وکړي د زړه د کومې نه دی سوال کوي نو د هغې سره په زړه شي نو چې دومره د زړه د کومې نه لګیا دی او نښته دی او یا الله راکړه او یا الله راکړه الله به نه قبلوي قبلوي کې به تاسو که لیدلی دا د انسانانو خپلو کې دا حال دا یو نیم غریب دومره مجبوره شي سوال کوي او به دومره مجبوره شي په هغه سوال کې چې به سړي پورې ونښلي نو هغه یو نیم هغه بل غریب هم د هغه هم سوال کوي خو هغه داسې لږ دومره انښلي نه په سړي پورې نو هغه داسې سوال وکړي وي الله مو بخښه که داسې داسې خبره ختمه شي دا بل ولاړ یو ټاره ونیسي او دا داسې او دا داسې او هغه دا او قیصه را د چا سره خلک همدردي ډېره کوي دا ډېر نښتی چې دی ولې ځکه چې دی د هغه نه جوور کار کوي او خپله خبره ډېر یو درد محسوسوي تا ته بیانوي لګیا اوس یو سړی تا ته دا وایي د جومات د دروازې سره ناست دی سوال کوي او داسې داسې نیولی ده او فیسبوک ګوري رواچوي یو پیس زیری رواچوي پیس وربکې وله ولې وله نه ورکې غافله دی بدماش دی دا څه دی زموږ خلک مړه وي دا بګې لا بدماشي ما له پیسې راکړه تا ته ګورم نه او زه به فیسبوک ګورم بس خلک د الله نه چې دعا غواړي هم دقه شان کوي لاسې داسې نیولي دا لاسونه نیولې دا لاسونه یې داسې نیولي نو کله پکې ګوته مږي نو کله لاس مږي او کله او الله ما وبخه او یا الله په ما رحم وکړه مړه څه ټوکې کې شرم او حیا تعالی نه درسي دعا دې ته وایي دا دعا ده دا ستا توجه د الله ته په دې طریقې سره سړی د الله نه څه غواړي بیا وایي زما دعا نه قبلېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله نه کله دې دعا کې دومره ورننوتو به چې د لاسونو د شاګانې به اسمان ته شوي داسې یعنی شروع د دې نه شوي ده شروع د دې نه شوي ده دومره جور پکې لاړ چې د لاسونو د شاګانې دا څه ته شوي د اسمان ته شوي یا الله ما باندې رحم یا الله ما باندې رحم دا دعا غوښته دي دا دعا کې ورننوتې دي او داسې عادتي دواګانې چې کوئ او تاسو ته ښه خبرې چې زموږ دا کار عادتي دی نو بیا دا تپوسونه هم مه کوئ چې ولې نه قبلېږي ته به خپله هم خبرې خبر ته یې که نه یې سړي ته پته نه لګي چې زما د دعا څنګه څومره اوبو کې ده موږ ته پته لګي که نه لګي نو چې موږ ته پته لګي نو بیا دا تپوسونه هم مه کوه مولیان پې مه تنګوه چې ولې جي نه قبلېږي ولې جي نه قبلېږي څه بعض وایي که نه وایي ته او ستا ایمان زه ته پکې سوچ وکړه زه به راته هم داسې وایم ته او ستا ایمان دا دعا د قبلېدو ده دا ته چې غوښتې ده بس ته به ځان له پخپله جواب ورکړي نو سله بیا په یو عالم او په یو شیخ پسې ګرځي چې زما دعاګانې ولې نه قبلېږي که چېرته موږ په خپل ګریوان کې په حقیقي طریقې سره سوچ او فکر وکړو که نه نو موږ ته به زموږ کمزورتیا په خپله ښکاره شي نو دوه ادبه شو کم یقین پوه چې الله زما د دعا قبلوي نو دویم چې
په پوره توجه سره، توجه څه ته وایي چې زړه دې څه زړه دې حاضر وي، بدن نه دی په کار صرف، نو چې بدن سره زړه ملته وي. وم ادب یې دا راوړی دی، وی د دعا غوښتلو نه مخکې د خپلو ګناهونو اقرار کول، دا ډېر ښایسته ادب دی. او ما تاسو ته په دې اوله کې دا خبره وکړه چې دا لازم نه دی چې دا ټول آداب به واجب وي. بعض دي کې هغه دي که ته پې عمل ونه کړې څه خبره نه ده، خو چې څومره ته په دې آدابو عمل کې نو دعا به دې ښه قبلېږي. اوس د دعا نه مخکې د ګناه اقرار کول، دې سره الله رب العزت دعا قبلوي، او دا یو ښایسته ادب دی. او په دې به یو دلیل بیان کړو، بیا به خبره کوو. مخکې امام حاکم په مستدرک کې دا روایت راوړی دی او شیخ البانی صحیح کړی دی. علي بن ابي طالب رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، ان الله لیعجب الى العبد، الله تعجب کوي د هغه بندنا اذا قال کله چې دا ووایي. دا ذکر اوس ریات کې ډېر ښایسته ذکر دی، لا اله الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انه لا یغفر الذنوب الا انت. کم سړی چې دا ذکر وایي او کم سړی چې دا دعا غواړي، رب العزت هغه دغه بنده باندې تعجب کوي چې څه ناشنا خبره وکړه. وی الله وی قال الله وی عبدي عرف ان له ربا يغفر ويعاقب. وی الله وی وګورئ زما دې بنده ته پته ده چې د ده یو رب شتي، هغه ګناهونه بخیم او هغه په ګناهونو رانیوم کوي. ګناهونه بخي دا د ده پته ده ځکه چې هلته بخانه غواړي، نو چې د الله نه بخانه غواړي خو د ده یقین دی چې زما رب ګناهونه بخي. او دا چې بخانه غواړي نو یقین یې د څه دی؟ بخاني خبره خو شو نه، دا چا سره چې دا کتاب دی ورته مخکې ګوري دا چا سره چې دا کتاب د 5 منټه ټیم دله درکم دی ترجمه کې 5 منټه ټیم د اخرنۍ کرښه ووایي د ترجمې ده. 5 منټه ټیم دا کتاب چې ورسره دی ډېر عجیبه ده. پښتو کې ما ترجمه لیکلی دی، ساده پښتو. نو الله څه ویې لکه الله څه وایي کته د آخري کرښه ووایي د ترجمه کې، نو الله فرمایي زما بنده پوهېږي چې یقینا د ده دپاره یو رب دی چې بخنه هم کوي، مخکې څه عذاب هم ورکوي. اوس یې پوه شو دی چې دا بخنه غواړي ولې غواړي؟ دکه جواب دی دی چې د الله نه دا بخنه غواړي، خو دی یقین دی چې زما رب بخنه کوي، نو دا بخنه چې غواړي او د یریږي د ګناه نه، نو دی یقین دی چې زما رب په دې ګناه باندې رانیوم کوي. اوس یې پوه شو. او څه به ووایي چې سړی سره د ترجمې ګډوډي په یو ښار کې او بل ښار کې ګرځي. بیا بعض وایي ما سره د ترجمې کتاب پروت دی، دغه کتاب د ترجمه دا سره کېده، ځه ګرځه مزې کوه، ښه په پښتو کې ترجمه ده. لازم یو عالم او استاذ پکاري، ورسره ویښ زړه پکاري. دا ویښ زړه دی اوچت نعمت دی چې الله یې چاته نصیب کړي. لکه اوس دغه ګرانې مسلې هم نه دي د حلال او د حرام وغه. حلال او حرام وغه لږې څه اساني که ګراني په نسبت د دې هغه اساني که دا اساني دي؟ دا اساني که هغه اساني دي؟ اوس هم شکیاني یقیني جواب دا دی دا اساني دي که حلال او حرام مسلې څه دي؟ ګراني. نو دلته تاسو نه سوال څه د حرام او حلالو کې هم نه و. ما د حدیث ترجمه وکړه، ښه دا بنده ولې بخښنه غواړي؟ ځکه چې ده ته پته ده چې د رب بخل کوي.
نو ده ته پته دی چې د ده رب رانیوه کوي. که چېرته د ده په دې یقین نه وی چې الله رانیوه کوي نو دی بیا یېرېدوم نو د بخښنه نه غوښته. اوس دې حدیث د راوړو مقصد هغه دا دی الله ولې تعجب وکړو دې بنده ته چې دی یو ناشنا ذکر ووایي او دا قسم اذکار او په دې کتاب کې به نور اذکار هم ووینئ. زه په دې انتهایي خفه یم او ګیلمن یم د مولیانو صاحبانو نه چې هغوی زموږ پښتانه نه دي پوه کړي په دې اذکارو او په دې دعاګانو باندې غالبا. یو دعا روانه ده، ګزاره پې روانه ده، یا هم د امیر صاحب نه یې زده کړې ده، یا هم د مولا صاحب نه، یا هم د ابۍ نه الله دې وبخښي، او یا د بابا نه، او په هغې قصه ټوله روانه او په هغې هم نه یو پوه. لکه اوس ګوره را به شي دې کتاب کې به یو باب راشي، باب به بیان د هغه دعاګانو کې چې هغه په سجده کې کول مستحب دي. تاسو به ناشنا دعاګانې واورئ، خو موږ ته صرف یو دعا خو شوې کومه سبحان رب العلا. ډېر د دې په معنی پوه اوس دا دی د دعا د قبلېدو ځای او دې غریب ته صرف یو ذکر یاد دی، د هغې په معنی نه دی. د رکوع اذکار دي، دی صرف یو وایي سبحان رب العظیم، او داسې نور ځایونه دي دته اذکار چا خو ویلي نه دي. او که ورته ښې قرآن او حدیث ورته کولاوې یو جي نوی مذهب دی، نوي مسایل دي. اوس دې ذکر ته وګوره، لا اله الا انت انی قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا انت. مقصد د دې حدیث راوړو دا دی چې دې ځای ګوره دې کس اول د الله شان بیان کو، لا اله الا انت، بیا وی انی قد ظلمت نفسي، ما د خپل ځان سره ظلم کړی دی. څه مطلب دی ما خپل ځان سره ظلم کړی؟ ما ګناهونه کړي، ځکه چې ګناهونه ځان سره ظلم دی که نو ده څه چل وکړو؟ دعا نه مخکې څه چل وکړو؟ د ګناهونو اقرار یې وکړو. نو بیا وی فاغفر لي ذنوبي، نو یا الله زما ګناه وبخښه، الله وبخښه، ځکه چې الله وی دا بنده په ما یقین ساتي چې دی بخښنه کوي نو زما نه یېرېږي چې دی عذاب هم ورکوي. دې ځای کې دې انسان په خپله ګناه باندې اقرار وکړو. نو که چېرته ته دعا غواړې او د هغې نه مخکې دا ووایې هسې کوم چې ستا حاجت وي د حمد او ثنا او د هر څه، یا الله زه ستا ګناهګار بنده، ما نه نافرمانیانې شوي دي، زه ستا کمزوری بنده. دا قسمه خبرې چې وکړې نو دعا د قبلېدو امیدونه هغه بیا ډېر شي. او دعا د آدم او بیبي حوا علیهم السلام، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هغوی چې کله هغه ونې ته ورنږدې شو چې الله دې منع کړي او بیا الله د جنت نه راویستو، نو دا دعا یې وکړه، یا الله یې موږ خپلو ځانونو سره ظلم کړی، اقرار د خپل کمی هغه وکړو چې او خطا زموږ نه شوې، یا الله که ته م ونه بخې نو موږ به تاوانیان. او الله د هغه خلکو تذکره کړې ده که نه، د تبوک د غزا نه چې پاتې شي او بیا اقرار یې وکړو چې زموږ نه غلطي شوې ده. مؤمنانو اقرار یې وکړو زموږ نه غلطي شوې ده، سوای د هغه دریو کسانو نه، د هغوی خبره وروسته پاتې شوې، د کعب رضی الله عنه او د هغه دوه ملګري، د هغوی خبره وروسته. خو د هغه نه مخکې بعضو مؤمنانو راغلي او د مسجد نبوي د ستنو پورې ځان تړلی وی موږ د هغه وخته پورې د دې ځینې نه خوځو چې څو پورې پیغمبر زموږ د معافۍ خبره نه کړي او هغه نه یې آزاد کړي، موږ دې ځینې نه شو. الله د هغو خبره کوي، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. او بل قسم خلک هغه دي چې اعتراف د خپلو ګناهونو یې کړی دی چې زموږ نه ګناه شوې ده، نو نیک عمل سره یې ګډ کړی دی بد عمل، یعنې ښه عمل یې مشتي
بد عمل مشتي نو الله وی الله به د دوی توبه قبوله کړي همدغه آیت کې نو توبه ولې قبوله کړه دا موضوع سره وانه همدغه دغه چې کله تاسو وګورئ چې صحیح تاسو ویریږئ صحیح جواب مو واپس کړئ موضوع سره وانه د ګناهونو اقرار نو دې خلکو ته بخښنه ولې وشوه اقرار د ګناهونو دا جواب شو او دلته هسې قصه مې ذهن ته راله د احنف ابن قیس رحمه الله مشهوره قصه ده او ماته ښکاري چې یو ځای کې ما بیان کړې مو یو پیر هغه یو پیر د قرآن تلاوت کوو نو دغه آیت باندې تیر شو چې الله وایي لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم ما داسې کتاب درلېږلی دی چې په دې کې ستاسو ذکر دی نو ذکر نه مراد بعض مفسرینو عزت یعنی ستاسو د عزت خبرې پکې دي او بعض ستاسو نصیحت پکې دی بعض ذکر مطلب یعنی تاسو پکې یاد کړی شوي یې نو هغه وایي راشي زه د قرآن ویمه د سر نه چې کوم ځای کې زه یاد کړی شوی د هر سړي په دې قرآن کې تذکره شته نو هغه وایي زه ګورم چې زه کوم ځای کې یم نو کله چې به د اوچتو مؤمنانو په دې صفاتو باندې تیر شو که نه وی الله دوی کې خو نه یم او دا د هغوی عجزي وه دا د هغوی عجزي وه او دینداري وی الله وی دوی کې خو نه یم او چې په جهنمیانو باندې به تیر شو د هغوی په تذکره وی الله د دوی نه مې ساته او دا پاڼې اړولې او اړولې اخره کې د 11مې سپارې له راغی سورة التوبه دې آیت له راغی وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا الله یو باز هغه دي چې د ګناهونو اقرار کوي او د ښو اعمالو سره بد هم ګډ کړي دي وی الله دلته ځای به وی الله دلته ځای ځان مې پیدا کړو زه په دې خلکو کې نو داسې یو واقع د آیت سره ذهن ته راله ډېره فایدهمنه نو په دنیا کې د ګناه اقرار کول د الله مخې ته دې سره الله دعاګانې قبوله او دا اقرار به ته کې یعنی په دنیا کې هم هر سړی دا مني چې او دا کارونه مانه شي او په آخرت کې به هم اقرار کوي خو هغه اقرار د ګناهونو هغه فایده نه ورکوي لکه الله د جهنمیانو باره کې څه وایي وی دوی به وی چې فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل یا الله وی موږ خپل ګناهونو اقرار کوو او موږ ګناهونه کړي دي آیا شتي لار د وتو د دې جهنم نه د اقرار ولا فایده ورکوي نه ورکوي لکه بل ځای کې الله وی فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير الله وی د خپل ګناه اقرار وکړو خو تبعید د جهنمیانو لپاره نو هلته بیا اقرار د ګناهونو فایده نه ورکوي نو دا څو ادبه شو اتم ادب هغه دا دی دعا درې پیرې غوښتل دا مستحب طریقه ده یو څه د الله نه غواړي درې پیرې وغواړي نو دا مستحب طریقه ده دلیل یې پرې راوړی دی د انس ابن مالک رضی الله عنه روایت دی چې امام ترمذي رحمه الله راوړی امام نسائی راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من سأل الله الجنة 3 مرات دغه کې دی وی څوک چې د الله نه جنت 3 پیرې وغواړي قالت الجنة جنت دا وی اللهم ادخله الجنة یا الله دا سړی دی جنت ته ننباسه چا دپاره جنت دا دعا کوي چې څوک جنت 3 پیرې وغواړي ومن استجار من النار 3 مرات او څوک چې د جهنم نه 3 کرته پناه وغواړي په الله پورې قالت النار جهنم وی اللهم اجره من النار چې ای الله دا انسان د جهنم نه بچ کا جهنم په خپله دا ودالې چې سړی 3 پیرې الله پورې پناه ونیسي د جهنم نه چې الله بچ مې کړي د جهنم دغه شان یو حدیث کې راځي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت دی او دی په دویم دلیل راوړی دی
هغه وی وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دعا ثلاثا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به غوښتنه کوله نو درې پیرې به کوله و اذا سأل ثلاثا او چې کله به سوال کو نو سوال به درې پیرې کو د حدیث امام مسلم راوړی نو مستحب طریقه دا ده چې سړی دعا غواړي درې پیرې وغواړي دا مستحب ده لازم نه ده او په دې کې یعنی تأکید ډېر دی او بار چې الله ته وې خو قبوله به کېدلی ورځ که نه لکه اوس یو دروازه بنده ده یو کور دروازه هغه بنده ده او ته ټکې یو پر دې ټک ورکو ولاړې کولاو به شي په یو پر ټک کېدی شي او کېدی شي خو که ته ولاړې او دروازه ټکې یو ورځ به څه شي یو ورځ به کولاو شي نو چې سړی بار د الله نه دعا غواړي نو امید د قبلېدو به څه شي هغه ډېر شي نهم ادب دعا کوونکی به مخکې خپل ځان لره دعا غواړي وی یعنی شروع به د چا نه کې شروع به د ځان نه کې دلیل یې پرې راوړی د ابی بن کعب رضی الله عنه روایت ته امام ترمذي راوړی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان اذا ذكر احدا فدعا له بدأ بنفسه وی کله چې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چا ذکر وکړو یعنی یو کس به نو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د هغه تذکره وکړه او بیا به ورله دعا کوله دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه چې ملګرو له به دعاګانې کولې او دعاګانې به یې غوښتې هغوی له نو چې بیا به یې ورله دعا کوله نو وایي شروع به د خپل ځان نه وکړه شروع به د چا نه وکړه د خپل ځان نه ګوره دې کې اصل وجه دا ده دا چې د ځان نه شروع کړه نو دې ځان کمزوری ګڼي چې یا الله د ټولو نه لوی محتاج زه یم ستا دې رحمت ته او ستا دې نعمت ته او چې کله سړی پردو له او نورو له دعاګانې غواړي او ځان له به د سره غواړي نو ځان ته سوچ نشته یو قسمه داسې ښکاري او کیدی شي داسې او کیدی شي داسې نه یو تکبر چې یعنې زما ضرورت نشته دا خو هغه پلاني دپاره غواړم او پلاني دپاره او زه درکوه نو ځکه طریقه دا ده چې کله هم دعا غواړي د یو ملګري دپاره د چا دپاره نو شروع به چا نه کې شروع به د خپل ځان نه کې الا لکه اوس قنوت ته مانځه کې دعا غوښته کېږي هغه به اجتماعي دعا ټول به یادولی کېږي خو نور عامه طریقه دا ده چې دعا کې به شروع هغه ته د خپل ځان نه لکه اوس ته مثال کې تهجد دې وکړو تهجد نه بعد دعا کې نو شروع د خپل ځان نه وکول او د خپل ځان خبر اول وکړه بیا د نورو دپاره کوه بله خبره دي کې دام ده چې دا نور کیدی شي ځان دپاره دعا غواړي کیدی شي بل ورله غواړي کیدی شي د هغه نیک اعمال یې هغې دله هغه بچ شي او ستا څه ګرنټي ده څوک دله دعا غواړي نه غواړي چې مړ شي څوک به دې یاد کړي او که یاد به دې نه کړي اعمال به دومره برابر یي او که نه به نو مناسب دا دی چې ته شروع د کوم ځای نه وکړې شروع د خپل ځان نه وکړي دا طریقه ده لسم ادب دا ذکر کړی دی وی جامعه غونډه او لنډه دعا کول غونډه او لنډه دعا کول دلیل یې پرې راوړی دی حدیث دی چې دا امام ابو داود راوړی دی عائشه رضی الله عنها وی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدعو ما سوى ذلك پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خوښولې جامعې دعاګانې او دینه ما سوا به پرېښودې جامعه دعا لنډه غونډې ته جامعه وایي یعنی داسې الفاظ استعمال کا چې هغه یعنی غونډ الفاظ ډېر خبرې پکې دنده راځي دا جوور ورننوته او ځکه حدیث کې راځي او را به هم شي هغه حدیث چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی
آخر زمانه کې به داسې خلک پیدا شي زما په امت کې چې هغوی به زیاتې کوي په طهارت کې او په دعاګانو کې. طهارت کې زیاتې دا چې یو اندام 5 پیرینځه 10 پیرې او دا قصې به سټارټ او دعاګانو کې دا چې سم تفصیل به شروع کی او دا راکه او دغه راکه او داسې راکه. نو دا د الله نه دی خوښ. او ځکه کله چې هغه یو صحابي او هغه حدیث هم انشاءالله دې کتاب کې راشي، هغه صحابي چې کله د خپل زوی دعا واورېده وی یا الله جنت کې د دې دروازې سره په ښۍ لاس سپینه بنګله راکړه. نو پلار ورته وی زویه وی سوال کوو چې الله دې جنت ته بوځي او د جهنم نه دې بچ کړي. دا اوس لنډه او غونډه دعا ده. نو دومره تفصیل له چې سړی ورننوځي او یا الله دا او یا الله جنت کې دا او یا الله جنت کې میوې راکړي ښایسته ښایسته او یا الله جنت کې چې دی پلانی شي او جنت دا سوال کوو یا الله ما جنت ته بوځه او یا الله د جهنم نه مې بچ کړه. داسې قسمه دعاګانې دا غوره دعاګانې دي. او دا بعض امامان خصوصا په دې عربو کې رمضان په دې میاشت کې دا کله قنوت کې چې دعاګانې غواړي دومره زیاتې کوي دومره داسې خبرې به ذکر کولو شروع کې به دعا کې چې هغې ته سره ضرورت نشته. او بیا یو قسمه سجع به شروع کې د دعایي کلماتو د آخري الفاظ به یو بل سره برابروي او دا د الله نه دی خوښ. په ساده طریقې سره هغه دعاګانې غواړي چې هغه لنډې او غونډې دي او خبره پکې ټوله راشي. لکه اوس ګوره انس بن مالک رضی الله عنه ویو دا حدیث هم راشي دی کتاب کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکثر دعا چې ما ته اورېدلې وه اکثر دعا هغه دا و ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. اسی د یوې دعا ته سوچ کې پیغمبر نه خو ډېرې دعاګانې نقل دي خو دا هغه دعا ده چې دې کې خیر د دنیا او خیر د آخرت ټول لا جمع شوی دی. یعنی یا الله ماله په دنیا کې ښایسته ژوند راکړه او په آخرت کې ښایسته ژوند راکړه او د جهنم د عذاب نه مې بچ کړه. پاتې څه شو؟ څه پاتې شو؟ هر څه پکې راغلی څه ستاسو ذهن کې شته چې نه وي پکې یو شی ماته رایت کړئ ځه. دا اوس څومره قیمتي دعا ده تاسو دې اهتمام کوئ وایي دا په مخه دقه یو دغه ته پرېښودې دا تشهد ته قاعده باندې کې ربنا آتنا فی الدنیا حسنة هم دې ختم شي. دا دعا چې تاسو په سجده کې وایي په تهجدو کې وایي عام اوقاتو کې وایي څومره ښایسته دعا ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکثر دا دعا ډېره غوښته ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. او دا د مؤمنانو دعا قرآن کې هم الله را نقل کړې ده. دا دومره قیمتي دعا ده. مقصد دلته د دعا خبره کول نه دعا مسله به راشي د دې ذکر او دعا خو خبره مې دا کوله چې دا دعا اوس څومره جامعه دعا ده غونډه ده او لنډه ده اوږدم نه ده کنه او خیر د دنیا او د آخرت ټول لا جمع کړی دی. دا قسمه دعاګانې غوښته د الله نه دا ډېره غوره طریقه ده. داسې دعاګانې د الله نه غوښته دا غوره او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه. یو لسم ادب یې ذکر کړی دی د دعا دپاره لاس اوچتول سنت عمل دی. دا بعض زموږ باره کې دوی نه دعاګانې مني څنګه او نه لاس اوچتول مني دوی دعاګانې نه مني. لکه راشي د الله بندګانو موږ پکې کتاب پوره لیکلی ته دا دعاګانې نه مني پوره کتاب لیکلی شوی ده دا دعاګانې نه مني یوه. نو دویمه دلته دا دي که نه دعا دپاره لاس اوچتول سنت عمل دی. یعنی چې لاس اوچت کې د دغه دعا د قبلېدو امید د هغې یو نه ډېرې دی کوم چې په کومه کې چې لاس اوچتول نشتي. نو یاران به خوشحاله شي چې به ځان هم په خپله دلیل قایم کو. څنګه هم قایم کو؟ تاسو خو یې لاسنیوه کې لاس نه اوچتوئ نو ستاسو لاسنیوي نه قبلېږي او تا به خپله وایي چې کومه دعا کې لاس اوچت نه شي د هغې نه هغه دعا غوره چې به یې کې لاس اوچت کړی شي. نو ورته وایي صبر په خبره ځان پوه که
او بیا خبره کوه. مسله دا ده دلته موږ د عامو مطلقو دعاګانو خبرې کوو. عامې دعاګانې چې دي هغې کې لاس اوچتول غوره دي د نه اوچتولو. هر چې هغه دعاګانې دي چې د پیغمبر نه ثابتې دي او هغه پکې لاس نه دي اوچت کړي نو هلته لاس نه اوچتول دقه طریقه ده. ولې ځکه چې پیغمبر نه ثابت دي. فایده ده که قانون ډېرې مسلې به راته اسانې شي. ډېرې دا ملګري راشي که نه فلاني ځای کې به لاس اوچتوه فلاني ځای کې به نه اوچتوه. زه درته یو قانون ذکر کوم ټولې مسلې به درته حل شي. قانون دا دی چې دعا درې قسمه. یو هغه چې دعا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه رانقل ده او هغه ورسره لاس اوچت کړي دي نو موږ هم چې دغه ځای کې دعا غواړو نو لاس به ورسره اوچتوو. لکه یو ځای ته اوس نه معلوم لاس اوچتوو باران دپاره بارک الله فیک دعا غوښته، قنوت کې او د جنگ په میدان کې بس داسې نور ځایونه دي تفصیل به انشاءالله راشي. اوس دلته پیغمبر لاس اوچت کړي دي نو موږ به هم لاس اوچتوو. دویم هغه ځای دی چې د پیغمبر نه پکې دعا نقل ده خو لاس اوچتول پکې نشتی. ښه پیغمبر ته دا پته نه وه چې دا لاس اوچتول ښه دي د نه اوچتولو نه؟ نه وه پته ورته؟ پته ورته. نو چې نه دي اوچت کړي هلته بیا یې ما ورته هم نه اوچتو. دا طریقه شو. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله دا اودسماتې ځي ته ورننوتو نو دا به یې وي اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دا دعا ده که نه ده؟ یعنی یا الله ما وساته د شیطانانو د نارینهو نه او د زنانهو نه. دعا نه ده؟ اوس چې سړی باتروم سره ولاړ اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دا طریقه صحیح ده غلطه؟ ولې غلطه؟ پیغمبر نه کړی. دا چې موږ ته وایي چې تاسو لاس نیوکې لاس نه اوچتوئ دغه خلک ګورې د باتروم سره هم لاس نه اوچتوي چې ته لیدلي چې لاس اوچت کړي ولې نه اوچتوي؟ وایي پیغمبر نه دي کړي. خو دقه خو زموږ اصل موضوع ده که نه چې دا لاس نیوه پیغمبر کړې ده که نه ده کړې. ملګري مړه شوي که نه دي مړه شوي؟ ښځې دنیا نه تلي د هغه په ژوند کې لوڼه یې مړې شوي دي خپلوان یې تلي دي. هسې د پیغمبر پسې ته چا لاس نیوی نه تللی؟ دا د منلو خبره ده چې په هغه به ملګرو یې دومره لوی سخت راشي هغه به چا خواله نه وي تللی؟ تللی به یې که نه به یې تللی؟ څوک چې ثابت کړي چې هغه په یو ځای کې تللی او دعا کې لاس اوچت کړي. اقا روایت اوس را روان دی په دې پسې را روان دی. دغه تر عباس خوشحالېږي او هغه هم په دې پسې را روان دی د 12 ادب کې. ښه پیغمبر چې لاسنیوي له تللی دعا به یې کړي که نه به یې کړي؟ هسې به تللی. هسې لاړ د ابو سلمه رضی الله عنه خواله او سا د هغه نه وتې او سترګې کولاو پاتې شوي وي. هغه حدیث را روان دی. د هغه دپاره دعا ونه غوښته؟ یې غوښته که نه؟ لاس یې نه دي اوچت کړي. نو اوس ثابته شوه چې لاسنیوکې دعا نشتی؟ شتی. یو مسله ثابته شوه. لاسنیوکې دعا دا مسله زمانه نقل کې او بیان کې دی خلکو ته نه دي پوه دا عوام او دا مولیان هسې دا مولیان څه چل کوي چې کله د حق نه دا باطل پرست مولیان چې کله د حق نه خلک لرې کوي نو حق بدناموي او پوه کوي نه په صحیح مسله باندې. موږ دلته دا وایو لاسنیوکې دعا غوښتل د ثابت دي. لاس اوچتول پکې نه دي ثابت. ولې؟ پیغمبر نه نه راغلي او چې پیغمبر نه دعا را نقل ده او د هغې سره لاس اوچتول نه دي را نقل او هغه ته پته و چې لاس اوچتول د نه اوچتولو نه غوره دي او بیا هم نه دي اوچت کړي نو تابعداري هم دا ده چې په دې ځای کې به دعا کوي او لاس به ورسره نه اوچتوي. څه خیال زما خبره غلطه ده؟ ما څه تعصب وکړو چا دپاره؟ د چا بد مې ووي؟ احناف مې یاد کړو دیوبندیانو پسې مې بدې ردې ووي که بریلیان مې یاد کړو پنجپیریان مې یاد کړو پلار نیکه طریقې مې سپکاوی وکړو؟ نه. لنډه خبره مې راته دا وکړه پیغمبر دعا کړې ده لاس یې نه دي اوچت کړي. موږ د هغه امتیان یو الله راته وایي د تابعداري کوئ موږ به دعا کوو لاس نه اوچتو او دعاګانې خو زموږ دعاګانې الحمدلله زموږ د دې
سلفیانو وړوکی ماشوم چې راونیسي که نه او تپوس دې وکړه دعاګانې دومره دعاګانې به ته واورې چې ته به حیران شي والله چې د تجربه وکړئ او بل طرف ته به یو سپین ږیری بابا وای باباجي جومات ته په مخه ځي راځي دي جومات ته چې ننوځي کومه دعا سړی وایي چېرته یو دانه نیمه به پیدا کړي چاته به یاد وي که نه زه غلط یم او مني دعاګانې څوک نه هغه چاته چې ډېرې یادې دي دوی دعاګانې نه مني نو بیا چې لاسنیوي له ورشي هلته دعاګانې غواړه ښایسته ښایسته دعاګانې ښایسته ښایسته دعاګانې یا الله ویې بخه یا الله رحم پرې وکړه یا الله قبر ورته باغچه که او یا الله دوی له صبر ورکړه دا قسمه دعاګانې راغلي دي دا دعا پکې نشته لاس به اوچت او بیا او لاس به اوچت زه یو پیر هلته ملک کې یو لاسنیوي له تلم ما کېدای شي دا قصه تاسو ته کړې مو نو ما سره یو څو ملګري روان وو چې هغه ملګري سلفیان نو خو بس ملګري وو د علاقې او کیلې و دوا سلام ورسو چې کله لاسنیوي له تلو تعزیت هلته خلک جوماتونو کې کښېني اگر که دا طریقه مناسب نه ده نو چې زه ورتلم ما ته د دروازې سره وویل لاس به اوچت کړي ګورئ لاس به اوچت کړي ما تاسو بېغمه شي چې موږ ورننوتو موږ څلور پنځه کسان هر یو په نمبر وي لاس به اوچت کړو لاس به اوچت کړو بیا ما ته وکتو که نه چې اوس به دی ووایي ما ورته ویل ماجي صاحب الله دې ستاسو دا مړی وبخي الله دې پرې رحم وکړي الله دې تاسو له ما صبر درکړي الله دې ورسره ما د رحم معامله وکړي او ستاسو ملاقات ته ورسره الله په جنت کې وکړي او دغه دنیا حال دې ټول روان دي او صبر کوئ پیغمبر درې دنیا نه تللی دی نیکان خلک تللي سړی ډېر سخت خوشحاله شو بیا چې راووتو ما ورته ویل ګوره ما په سنتو هم عمل وکړو او بله فایده مې مو وکړه وایي څه ما دا تاسو چې لاسونه اوچتوئ راوچتوئ د دې دپاره اوچتوئ چې ده ته یاد وي چې پلانی راغلی دی او ځکه خو دې څلورو کسانو ما تاسو هر یو ووایي چې لاس به اوچت کړو ځکه چې کېدای شي هغه دې بل ته خیال نه وي تللی لکه احمد خالد عبدالعزیز او عبدالله لاړو احمد وی لاس به اوچت کړو نو دې کې د عبدالعزیز څه پته ولګېده کېدای شي د هغه په نظر نه وي لګېدلی نو عبدالعزیز به ځان له وایي چې لاس به اوچت کړو ما تاسو دا ویې که نه دې دپاره تللی وي ما ته غلي کتو ما الحمدلله د پیغمبر په طریقه مې عمل وکړو د نن نه 20 کاله بعد د دې سړي نه تپوس وکړه چې هغه لاسنیوي له هغه پلانې راغلی او که نه و راغلی زما نوم ورته وایه که ده ته نه ویاد زما نوم بدل کړه او تاسو به تېرېږئ ځکه چې دا د پیغمبر په طریقه وه نو ما 2 فایدې مې وکړې او تاسو سراسر نقصان کې پرېوتې نو د پیغمبر په طریقه کې ټول خیر او خیر دی نو دویم قسم دعا کومه وه ده چې پیغمبر غوښتلي ده او لاس یې ورسره نه دي اوچت کړي موږ به هم نه اوچتو لکه جومات ته ته راځي که نه ته دعا غواړې چې وځې دعا غواړې کور ته چې ننوځې ذکر دی دعا ده چې وځې دعا ذکر دی هر ځای کې ته لاس اوچتی ولې نه اوچتی لاس پیغمبر نه دی اوچت کړي نو چې پیغمبر نه کوم ځای کې دعا نقلي او لاس یې نه اوچت کړی نو ما او تا به هم دعا کوو خو لاس به نه اوچتو نو درېیم ځای هم د دې خبره دلته کېږي درېیم مطلق دعاګانې او عامې دعاګانې په عامو اوقاتو کې دې کې لاس اوچتول او نه اوچتول دواړه جایز دي او غوره کم یو دي لاس اوچتول پوه شوئ که نو په څو قسمه شوه 3 عثمان صاحب ته ولیکل ویې ویل اولنی قسم هغه دعاګانې یا هغه مقامات او هغه ځایونه چې د پیغمبر نه پکې دعا نقلي سره د لاس اوچتولو نو موږ به څه کوو لاس به م اوچتو دعا به ورسره غواړو درېیم هغه مقامات چې د پیغمبر نه پکې دعاګانې را نقل دي لاس نه دي اوچت کړي نو موږ به دعاګانې کوو لاس به ورسره نه اوچتو درېیم مطلق عام اوقاتو کې دعاګانې په دې کې لاس اوچتول نه اوچتول دواړه جایز دي او اوچتول غوره دي دا اوچتول ولې غوره دي
عجزي پکې ډېره ده. بارک الله فیک. او دې کې دلیل یې پسې راوړی دی، د امام ابو داود حدیث یې راوړی دی، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت تے، وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ان ربکم حیی کریم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی استاسو رب حیاناک تے او کریم دے، غنی دے، سخی دے. یستحی من عبده اذا رفع یدیه الیه فیردهما صفرا، اللہ لحیا ورزی چی کل بندہ غتلا سنو چت کی او اللہ ولا خالی را واپس کی، اللہ لدى دین حیا ورسی. داسی مہربان رب دے، داسی قدرمن رب دے چی لاسون دے وتا اوچت کڑو کانا، نو بیا اللہ لحیا ورزی دا لاسون تالا واپس خالی نرا پریدی. نو اوچتول غورو شو که نو اوچتول؟ اوچتول غورو شو، نو پلاسنگو که بیم اوچتو کانا ولی پیغمبر نے دی اوچت کری. دا دی مسئلے گو رنن خط تفصیل بیان شو، پوشوی پیدا سو کنا چی سو کم دا دعاگانو مسئلہ کی تانا تپوسو کی خبرو کی دا لنڈ خلاصو دا طولا بیان. خواه دولسم ادب او دا باخرنے ذکر کو، وی غور دادا چی دا دعا دا پارا او دسو کڑیشی. چی غور اوی نو سا مطلب شو؟ یعنی کدی او دس نه بغیر دعا وکړه نو جایز دی. خو غوره دا ده چې کله سړی دعا غواړي نو چې ده څه کړي، ده ورته اودس کړي. دلیل یې پرې راوړی دی، اوږده واقعه ده. واقعه داسې ده چې ابو موسی اشعري رضی الله عنه وی لما فرغ النبي صلی اللہ علیہ وسلم من حنین، کله چې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فارغ شو د حنین د غزانه، بعث ابا عامر على جيش الى اوطاس. نو ابو عامر رضی اللہ عنہ هغه په یو لښکر باندې امیر کو او اوطاس نومې مقام ته ولیږو. دا لښکر یې چېرته ولیږو؟ اوطاس ته. فلقي دريد بن الصمه، نو دلته مخامخ شو د مشرک درید ابن صمه سره، فقتل درید. نو دا درید چې دی هغه قتل کړی شو. وهزم الله اصحابه، او الله د درید ملګرو له شکست ورکو، ابو عامر ته فتح ملاو شو. قال ابو موسى، ابو موسى وی وبعثني مع ابي عامر، او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زم په دغه لښکر کې د ابو عامر سره لیږلی وم. فرمي ابو عامر في ركبته، نو ناسا پا ابو عامر رضی اللہ عنہ پا پنڈی باندی پا غشی اوشتلی شو، ایک دم غشی راگے او داغا پا پنڈی کے ورننوتو. رماه جشمی بسهم فاثبته في ركبته، یو کسو چی اگا دا بنو جشم قبیلیو اگا وشتیو او دا غشی دمر تیز راگے او دومره په نښه باندې برابر راغی چې د هغه په دې زنګون کې ورننوتو. فانتهیت الیه، نو زه پسې ورغلمه، وی ما ورته چې یا عم ای تره، د ابو عامر د ابو موسی تره دی. وی ما ورته چې تره من رماکا، چا ویشتې ته؟ فاشار الى ابي موسى فقال ذاك قاتلي الذي رماني. ابو موسی رضی اللہ عنہ ته اشاره وکړه، وی هغه کس چې روان دی یو کس ورته وخو ده زه ویشتی یم او ده زه وجلی یم، یعنی مطلب چې وجلو ته یې نږدې کړی یم. فقصدته فلحقته، نو زه به دغه سړي پسې روان شوم، نو راګیر مې کو، وی چې زه یې ولیدم منډې کړې. وی زه پسې بیا م ور روان وم او ما ورته وی الا تستحي الا تثبت، حیا تاله نه درځي، شرم تاله نه درځي، ودرېږې نه، یرندوک یا بزدله تختې. فثبت الا تثبت فكف، نو ودرید. راغی دی خبرو دلاسه پکې څه نه څه غیرت راغی، نو ودریدو. فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته، یو څو ګزارونه، یو ګزار دو موږ په یو بل باندې په تور وکړو، خو زه پې الله زورور کړم، ما هغه مردار کو. ثم قلت لأبي عامر، وی بیا رالم په ابو عامر پسې ما ورته چې قتل الله صاحبك، الله ستا هغه کس مړ کو چې پتا باندې دا گزار کړه. قال وی ما ته وی چې فنزع هذا السهم
وی ما ته وی چې اوس دا غشی راوباسه زما د دې خپې نه فنزعته وی ما راویستو فنزع منه الماء نو د هغې سره دومره جوور زخم مې پکې کړی و چې ما څنګه دا غشی راویستو نو د اوبو د هغې نه داسې روانې شو وی زخم قال یا ابن اخي وی ما ته دا وی چې ای روارا اقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام کچرته لاړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله او زما څه پته نه لګي ځکه چې حالات یې ډېر خراب شو نو پیغمبر ته به زما له طرف نه سلام ووایې او دا به ورته ووایي چې استغفر لي زما دپاره بخښنه د الله نه وغواړه واستخلفني ابو عامر على الناس او ابو عامر وی زه مشر کړم په خلکو باندې ځکه چې هغه بیمار و فمکث یسیرا ثم مات لږ وخت وی زما دا تره ژوندی و ما قضي کې مړ شو فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش زه واپس رالم د دې واقعې نه او دا اوتاس ته د علاقې نه نو چې ورننوتم پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو کټ باندې ناست دی چې هغه کټ د پړو نه بڼلی شوی دی او د پړو نه جوړ شوی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه کټ باندې ناست او په دې کټ تلایم پرته ده قد اثر رمال السریر بظهره وجنبیه او دې کټ دې پړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې شا مبارکه کې او په دې ډډو کې نښې کړې وې دې پړو د لاسه پکې نښې پرتې وی ما ورته خپله خبره مو کړه او خبره د ابو عامر مې ورته مو کړه او ما ورته چې د الله پیغمبره ابو عامر رضی الله عنه په دې طریقې سره وفات شو او ما ته وی چې پیغمبر ته ووایي چې زما دپاره بخښنه غواړي فدعا بماء فتوضأ نو اوبې راوغوښتې چاردامې وکړو دا ټول اوږد حدیث مې د دې دپاره وو چې دعا دپاره څه کول غوره دي چاردام اودس ثم رفع يديه بیا یې سجل وکړو لاس یې اوچت کړو قال وی اللهم اغفر لعبید ابي عامر ای الله دا خپل بنده ابو عامر وبخه ورأيت بياض ابطيه او دومره د لاسونه پکې اوچت کړو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ترخونو سپینوالی وی ما ولید او بیا یې دا ووی اللهم اجعله یوم القیامة فوق كثير من خلقك من الناس یا الله ابو عامر د قیامت په ورځ په ډېرو خلکو باندې اوچت وګرځوه او د ډېرو خلکو د مرتبونه وله اوچته مرتبه ورکړه نو اوس دا روارې د دعاګانې اوري د دې دعاګانو ارمان به څوک نه کوي وی ما ورته وایي چې ولیه فاستغفر منځ کې ورته یا رسول الله موږ به کوم یاد کړه زموږ دپاره به کوم ووایه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اللهم اغفر لعبد الله بن قیس ذنبه یا الله عبدالله بن قیس ګناهونه مو بخ ابو موسی شریف خپل نوم عبدالله بن قیس وادخله یوم القیامة مدخلا کریما او یا الله د قیامت په ورځ عزتمن ځای ته ورننه باسه چې هغه کوم ځای دی هغه جنت دی دا حدیث امام بخاري امام مسلم امام نسائی راوړی نو د دې نه کومه مسله ثابته شوه دعا دپاره اودس کول غوره طریقه ده دلته دا یاران خوشحاله شي تا دا وی که نه هغه دی راغی خو تا تعدي کوله دلته یاران خوشحاله شي وي تاسو وایئ چې لاسنیوکې لاس اوچتول نشته پیغمبر لاس نه دي اوچت کړي لاسنیوکې سبحان الله هغه پښتو یو متل دی وهم دی کوم ځای او ډب دی د کوم ځای نه خیچي او کله چې دا اوبه څوک راوالي که نه دا متل دی وایي چې اوبو راغستی چې دی هر شي ته لاس ورواچي چې اوس راټینګ شو کله پکې بوټي ته هم لاس ورواچي دومره بوټي ته وایي کیدای شي که دا بوټی مې راونیسي بوټی هم ځان سره ویسي اور څه ویسي دی اوس وایي چې زه بچ شوی بس خبره دا ده چې لاسنیوکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس نه دي اوچت کړي دا حدیث یې راوړو وایي وګوره دلته پیغمبر لاس اوچت کړي که نه دي نو مسله روانه ده کوم ځای ده او ته بیانې د کوم ځای راشه اوس جواب ته وګوره جواب دا دی ټولو نه اولنی جواب هغه دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر ملګري وفات شوي دي خپلوان یې وفات شي یو ځای کې د هغه نه دا نه ده ثابت هر چې دا حدیث دی
نو دلته خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس نیولی نه دی ورغلی لاس نیولی دا دعا یې ولې وکړه وصیتو دا په څه باندې عملو دا خو په وصیت باندې عملو دا خو لاس نیول تعزیت له ونه وتلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا تعزیتو دا خو دا روارې راغی یا رسول الله زما تره ویلو چې پیغمبر ته به ووایي چې زما دپاره دعا وغواړي نو پیغمبر هغه وصیت ته پوره کولو دپاره په هغې باندې عمل کولو دپاره چاردام وکړو دعا یې وکړه دې کې لاس نیوه کوم ځای کې ده پوه به شوي که نه سجدې پکې د تعزیت ذکر دی دا خو داسې دي لکه داسې مثال تعالی درکړم لکه ته د یو نیکعمله سړي خواله ورشي د هغه نیکعمله سړي سره اخرني ورځې تا تېرې کړي او مړ شو او ته بیا ورشي په یو نیکعمله کس پسې هغه ته ووایي چې یاره پلانې ښه سړی و او ته ډېر یادولي چې ده ته به وایي زما دپاره به دعاګانې وغواړي او ته لاس اوچت کړي یا الله ویې بخښي یا الله رحم ته تعزیت له ته نه صرف دومره ته وکړو چې تا د هغه په هغه وصیت باندې څه وکړو عمل دې وکړو پوه شوې پې نو 12 ادب څه شو دعا دپاره اودس کول څه دي غوره دي په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله باقي چې کوم آداب دي او بیا نور مسائل دا بر روان د رسولو د پرېږدو الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې او الله دې زموږ دعاګانې قبولې کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.